السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې دنیا په هر ځای کې یاست روغ به یاست. نو نن په جاده باندې جوس در باندې خورم. یو دکان جوړ شوی دی، دا وینې کابل کانټیننټل سپیشل جوس او آیس کریم. نو وبې ګورو چې څنګه جوس یې دی. دا جاده کې دکانونه ورځ په ورځ ډېرېږي. وبې ګورو چې څنګه جوس راکوي. استاد سلام علیکم. څنګه یاست؟ اجازه راکوې دغې خوا درسم که نه راکوې؟ چیس جوس لرئ؟ ښه د کیلې را به راکړي، دغه به نه وراچېچک کړو. د کیلې را به راکړي او راښکاره به یې کیسې جوړوي. صحیح دی؟ نو زه د دې لپاره اډورټایزمنټ کوم فری کې. هغه خوا ته ځای لري بیا به وکړو. یو خواته مینې ځای لري به ناست وایي کار یې لا پاته دی. وینې ښایسته ځای لري د ناست. دغسې ځای کې مې نه وځي. ورته وګوره. الله اکبر سر مې ووهه. خیر دی، زه پروا نه لري، دونه کلک مې نه دی نور. نو دا ورته وګوره، دا تازه میوه ده ټوله. کیله ده، دا بیا اصل و، دا شان دی. بادام دی خوندور. دا وطني بادام دی استاذه؟ او دا چارمغز دی. دا خو نو کاجو دی. لاس به نه پکې شوم، داسې نه چې بیا خوا به بیا تاسو ته راغلي یو. زما مینهوال یې که څنګه؟ بیا ته ښه د هغه مینهوال پیدا کړې. بس زه د دې شیان په فري کې ور پروموټوم یې. بل په عموم کې تاسو باید کوښښ وکړئ چې د افغانستان خپل شیان استعمال چایي یو چې نه وي نو مجبوري وي. دا مخامخ ته وګوره، ښایسته ځای جوړ کړی دی. دا بس نو که کندهار ته راغلاست موږ ته راسئ، او که په کندهار کې یاست هم راسئ. دا کاجو نه خورم، دا د بل ځای دی. د بادام به یو دانه چیک کړم. اوس دا د کوم ځای دا نو ډېر دغه یې آیلي یې غواړي دا زموږ داسې بادام. کیله دا ده په یخچال کې پرته ده، په یخچال کې پراته وي. اول یې شیدې ور واچولې، کیله یې ور واچوله، بوره ده او شیدې دي، کیله ده. دا شیرې خرما ده. شیرې خرما ورته وایي. سر باندې نورې تازه کیلې وراچوي. سیبان فاینل لوک یې بس دا شوه. جوس آماده دی له خیره سره. دلته به کښېنو یو ځای د سایې ته. نو ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی. وینې د ناستې لپاره کولی شي چې بس
مازدیګر که څوک په کندهار کې یي دلته راځي یو جوس نوشیجان کوئ او کله بلې خوا راغلاست هم خامخا دلته راسئ نوشیجان یې کوي دغه زموږ جوس هم راغی ډېره مننه ستا څخه خوند بیا اول چیک کړم چې څنګه دی موږ لپاره یې خاص سپیشل جوړ کړی دی شاوخوا ته خو نو وینې داسې ګیلاسان ډک دي سړي دا زړه ورته کبابېږي نو موږ به جوس وخورو وروسته به بیا خبرې کوو دا یې خورما ده برینډ الکوزی برینډ موږ پروموټ کوو جوس خو مو نوشیجان کړی ښه بس نو خوندور جوس و ویل نه و پکښې چې سړی وږی بیا بیخي درې اووه نفر برابر دی که نه چې داسې کم خوراک کوي هغه سړي لپاره ډېر غټ سایز دی نو ستا جوس مو لایک مو ورکوي خوندور و ډېر کور ودان نو دغه د دې ځای مسؤل دغه دی که بیا ورته راتلاست ما زما نوم وراخلي الله به ښه سپیشل جوس درکوي که څنګه یا ښه ځای مې جوړ کړی دی ماشاءالله چلېږي زړه مات چې پیسې ورکړه دا نو دغه د زما مینهوال ما ته دغه وکړه مېلمستیا وکړه بیا تا ته خوند نه درکوي صحیح ډېره مننه صحیح په اجازه کور یې ودان بس زموږ مینهوالو اوس به پیسې نه غواړم نو ما خپله کوښښ وکړی چې ور یې کړم ځکه په دې نیت نه وم راغلی زه دوی څه فري جوس وخورم ټینګ شو یا نه بیا راکوي نو داسې ورته وګورې ډېر خوندور ځای جوړ کړی دی بیا ورته راسي حاجي دا د عمومي چې هر وخت که په کندهار کې یاست هم ورته راسي اوس خو یې بیا نو بیخي شرنګي ځکه وایم چې جوس پیسې راسه وانخېستلې ډېره مننه کور یې ودان نو بس ما ته هم بالا راکړي اجازه نو تر سبا پورې د الله په امان ښه وخت